لمره زه غواړم ځان ستا مقام ته ورسوم، یو وخت به راسي ما به ګرځوي پر سر خلک. وطن مور دی او د مور غېږه جنت دی، موږ پراته یو پر اځغو په جنتو کې اوس. د مینې زور دی ولید څنګه یې راواړولو، سور دوژخي راوړ ایمان منزل ته ورسېد. په لالي لاسونه بل چا اړولي، په لالي لاسونه بل چا اړولي، په لالي لاسونه بل چا اړولي. ښه دا ځکه دومره سوی کوي پر هره. او ما د خپل ناکامه ژوند لمانځنه وکړه، ما د خپل ناکامه ژوند لمانځنه وکړه. وبښه تا ته مې پام نه و اختره. او تا بیا زلفې څنډ وهلې که برجنې، تا بیا زلفې څنډ وهلې که برجنې، تا بیا زلفې څنډ وهلې که برجنې. هوا راغلله زما تر خوار ټټره، په چهرې پسې مې ډېرو خندا وکړه، په چهرې پسې مې ډېرو، په چهرې پسې مې ډېرو خندا وکړه. د ښکلا له تخته ولوېږېدل بره، د ښکلا او څه سپین سترګې زمانه سوله ترنګه، څه سپین سترګې زمانه سوله ترنګه. ژر قیامت کړې چې موږ خلاص سو له دې سر. د غزل او مزل پاڼې همداشان د یوټیوب چینل درنو لیدونکو په سلام او مینه مو هرکلی هیله د ښه بیس او د صحت په کالیو کې بنغښتې وئ. قدرمنو تاسو ته بهتره معلومه ده چې په دې خپرونه کې موږ له شاعرانو سره د هغو پر شعر، شاعري او شخصي ژوند خبرې اترې کوو. نن راسره خپرونه کې محب الله حیران صاحب دی، د شعرونه به ترې اورو، ژوند به یې پوښتو او کوشش به کوو چې څو پوښتنې هم ترې وکړو. حیران صاحب سلام او هرکلی کوم. زموږ په دې ادبي خپرونه کې درته ډېر زیات ښه راغلاست وایم. سلامونه وعلیکم سلام. ډېره مننه ټکور صاحب چې ما ته په خپله خپرونه کې وخت راکړئ. زه تاسو ته او ستاسو د خپرونې لیدونکو ته سلامونه وایم په دې هیله چې ټول به ښه یاست. ډېره مننه حیران صاحب. موږ خو ملنوم او څېرې سره اشنا یې، که چیرې لیدونکو ته خپل لنډه پیژندګلوي وکړئ نو ډېر به ښه. مننه ټکور صاحب. نوم مې محب الله دی او تخلص مې حیران دی. د سپین بولدک اوسېدونکی یم او د شعر او ادب مینهوال یم. ښه نو راځه د خپرونې په سر کې به غزل درنه اورو، بېرته بیا پوښتنو ته راګرځو. مننه ټکور صاحب. غزل دی وایي دا به هم د بل په اشاره را سره ګرځېده، دا به هم د بل په اشاره را سره ګرځېده. لمر چې و تر هغو مې سایه را سره ګرځېده. اوس ما به پر وجود درد و د دې کول یې زړه څړکي، زما به پر وجود درد و د دې کول یې زړه څړکي. مور به په ولاړې ټوله شپه را سره ګرځېده. او غرونه مې درلوده مګر ډېر بې وسیلې و، ورونه مې درلوده مګر ډېر بې وسیلې وه. خور و په هر درد کې پر وژه را سره ګرځېده. مننه. ورونه مې درلوده مګر ډېر بې وسیلې وه. خور به په هر درد کې پر وژه را سره ګرځېده. وخت دی تنها ناست یم د پوښتنې سړی نه لرم. ټکور صاحب وخت دی تنها ناست یم د پوښتنې سړی نه لرم. وخت و چې یاران به یوه رمه را سره ګرځېده. ښار کې چې به ما غربت سېځلی سړی ولید، ښار کې چې به ما غربت سېځلی سړی ولیدی. ذهن کې حیرانه ستا څېره را سره ګرځېده. او دا به هم د بل په اشاره را سره ګرځېده. لمر چې و تر هغو مې سایه را سره ګرځېده. ډېر خوندور. حیران صاحب بلا خوندور و. حیران صاحب څومره وخت کېږي چې شعر شاعري ته مخ کړل؟ ولې مو ورته مخ کړل؟ که چیرې علت لیدونکو ته ووایاست. مننه ټکور صاحب. غربت و او که بله پېښه. فکر کوم زما په فکر سره شاعري په مینه هم کېږي او په شوق هم کېږي. زه چې کله شاعري ته راغلی یم د ماشومتوبه د ادب سره مینه لرم، د شعر سره مینه لرم. هغه وخت چې زه په شعر او په غزل په نثر او نظم بیخي ما پېژندل نه ما مینه ورسره درلوده، ما به لوستل. خو غزل یو کال کېږي، داسې یو کال څه زیات کم کېږي چې غزل لیکم. یو کال کېږي. نو ولې دومره لږ وخت کېږي او څومره غزلونه په دې یو کال کې لیکلي کېدای درته معلوم دی یا نه؟ یاره ټکور صاحب غزلونه مې لږ لیکلي دي، دا چې وخت هم لږ کېږي نو د هغه 15-20 تر دېرشو داسې پورې دي. نو راځه غزلونه درنه اورو مسلسل څو غزله. مننه ټکور صاحب. غزل دی
ټکور صاحب غزل داسې دی وایي زه یې کړم هیر ځکه ناځوان منزل ته ورسېدی زه یې کړم هیر زه یې کړم هیر ځکه ناځوان منزل ته ورسېدی زما پر وژو باندې جانان منزل ته ورسېدی د مینې زور دې ولید څنګه یې راواړولو د مینې زور دې ولید څنګه یې راواړولو سترګو ژخي راوړي مان منزل ته ورسېدی او هغه بریا ته رسېدلی کس پر سر د اڅغو هغه بریا ته رسېدلی کس پر سر د اڅغو کرار به وروان منزل ته ورسېدی او تا غوښت چې شاته وي ملګري مګر مخکې له تا غوښت چې شاته وي ملګري مګر مخکې له تا هر یوه ورساوه ځان منزل ته ورسېدی او د ژوند ترخو اوس دومره کوي کړی یم چې د ژوند ترخو تودو اوس دومره کوي کړی یم چې ژر به یې واورې چې حیران منزل ته ورسېدی ډېره مننه د ژوند ترخو تودو اوس دومره کوي کړی یم ژر به یې واورې چې حیران منزل ته ورسېدی او بل غزل دی ټکور صاحب وایي تی کوم به دې مزله په اڅغو کې تی کوم به دې مزله په اڅغو کې در روان یمه منزله په اڅغو کې اور چې واخلي ځنګل وچه ولانده سوځي اور چې واخلي ځنګل وچه ولانده سوځي اخ د اور خوراک سوې ګله په اڅغو کې ستا پر ضد راپورته سوي دي رهبره ستا پر ضد راپورته سوي دي رهبره چې ملګري دي ساتله په اڅغو کې او پلار لګیا دی د بچو ښې آیندې ته برګزی صاحب پلار لګیا دی د بچو ښې آیندې ته ټول ژوند تېروي خپله په اڅغو کې سوی رنگ می شاهدی وای حیران سوی رنگ می شاهدی وای حیران زندگی د مکمله په اڅغو کې تی کوم به دې مزله په اڅغو کې در روان یم منزله په اڅغو کې غزل دی ټکور صاحب وای لکه شیشه پر دیواله به یې راوزړوم لکه شیشه پر دیواله به یې راوزړوم ستا د لاس نقشه ده ښکاره به یې راوزړوم او جمله به ولیکم باچا انسانیت وژغوره جمله به ولیکم باچا انسانیت وژغوره د بند مکتب پر دروازه به یې راوزړوم او تصویر راولېږه زړه ایډي مې بنده سوله تصویر راولېږه زړه ایډي مې بنده سوله د نوي پاڼې پر صفحه به یې راوزړوم مننه ټکور صاحب تصویر راولېږه زړه ایډي مې بنده سوله د نوي پاڼې پر صفحه به یې راوزړوم او دومره دې سپک سم لکه ډم د چا قاتل دې نه سم دومره دې سپک سم لکه ډم د چا قاتل دې نه سم رباب به واخلم پر وژه به یې راوزړوم ډېره مننه ټکور صاحب دومره دې سپک سم لکه ډم د چا قاتل دې نه سم رباب به واخلم پر وژه به یې راوزړوم او د پلار میراث وروستی یادګار څو ډبرینې تسبې د پلار میراث وروستی یادګار څو ډبرینې تسبې لکه لونګ دانه دانه به یې راوزړوم او نوم به دې ګل کړمه حیرانه پر یوه توره ټوټه ټکور صاحب نوم به دې ګل کړمه حیرانه پر یوه توره ټوټه له خپل نامه سره جوړه به یې راوزړوم او لکه شیشه پر دیواله به یې راوزړوم ستا د لاس نقشه د ښکاره به یې راوزړوم بل غزل دی ډوبېدلم به ورو په جنتو کې ډوبېدلم به ورو په جنتو کې ستا د سترګو ښایستو په جنتو کې وطن مور دی او د مور غیږه جنت دی وطن مور دی او د مور غیږه جنت دی موږ پراته یو پر اڅغو په جنتو کې ستا د شونډو تر شا سپین غاښونه برېښي ټکور صاحب ستا د شونډو تر شا سپین غاښونه برېښي که لښتي دي د شیدو په جنتو کې پښتنې مورې واده راسره وکړه پښتنې مورې واده راسره وکړه راته وایې به پښتو په جنتو کې څو ملګري خدایه دومره راته ګران دي دا بیت زما ملګرو ته ډالۍ وي څو ملګري خدایه دومره راته ګران دي ما یې خاورې کې د پلو په جنتو کې ډوبېدلم به ورو په جنتو کې ستا د سترګو ښایستو په جنتو کې ډېر خوندور د دوهم
ځل د محبت لپاره زیار پکار د دوهم ځل د محبت لپاره زیار پکار دی زما د زړه په وران محل باندې لږ کار پکار کار پکار ما ته کتاب او قلم راکړئ هر میدان ګټم ما ته کتاب او قلم راکړئ هر میدان ګټم ما ته یو ډال پکار دی ما ته لږ تلوار پکار کش تلوار پکار دی واه او د زړه جماعت کې مې غمونه اعتکاف ته ناست دي څنګه ټکور د زړه جماعت کې مې غمونه اعتکاف ته ناست دي اختر به کله وي نور څومره انتظار څومره پکار دی انتظار پکار دی ډېر او ستوري رنځور دي د سپوږمۍ پسې اسمان خفه دی ستوري رنځور دي د سپوږمۍ پسې اسمان خفه دی تیارې تړمه په زنځیر باندې سهار پکار دی ډېر حیران صاحب ډېره مننه بلا خوندور غزلونه و راځه مسلسل 2 غزلې نور درنه ورو به خپرونه ترله مننه ټکور صاحب یو غزل به درته وایم بیا به څو بیتونه نوي درته وایم ژوند وتې دي پراته دي پر بستر خلک له ژونده له ژونده وتې دي پراته دي پر بستر خلک عشقه له پښو دي غورځولي څومره ستر خلک او لمره زه غواړم ځان ستا مقام ته ورسوم لمره زه غواړم ځان ستا مقام ته ورسوم یو وخت به راسي ما به ګرځوي پر سر خلک او ستا له محفله مې رخصت واخیسته تل لپاره ستا له محفله مې رخصت واخیسته تل لپاره ما پکښې ونه لیدل یاره د باور خلک ټولنه مینې ته اړتیا لري او سخته اړتیا ټولنه مینې ته اړتیا لري او سخته اړتیا بیا هم لګیا دي خپروي کرکې اکثر خلک او یوه شیبه کې به دي زړه له سینې وتښتوي یوه شیبه کې به دي زړه له سینې وتښتوي حیرانه پام کوه د ښکلي جادوګر خلک ټکور صاحب یو بل غزل دی وای جابر دشمن به مې پر سر راوروله کاڼې جابر دشمن به مې پر سر راوروله کاڼې دومره بېوسه وم چې ما به یې سابله کاڼې او عجب دلیل یې وایه خدای که یې ماشوم ومني عجب دلیل یې وایه خدای که یې ماشوم ومني بچي مې وږي و ما ځکه خرڅوله کاڼې او تڼاکې لاس یې پر بارخو راکښېښود ښکل یې کړمه تڼاکې لاس یې پر بارخو راکښېښود ښکل یې کړمه پلار مې مزدور و ټوله ورځ بې ماتوله کاڼې مننه تڼاکې لاس یې پر بارخو راکښېښود ښکل یې کړمه پلار مې مزدور و ټوله ورځ بې ماتوله کاڼې د جومات کار ته هیچا هم اضافي وخت نه لاره د جومات کار ته هیچا هم اضافي وخت نه لاره مګر سنګسار ته هر سړي راټولوله کاڼې او ناولو یې قدمونه د وطن پر مځکه دومره مو وس و چې په اوښکو مو مینځله کاڼې او کتار د ستورو د سپېدو تر دره ورسېدی کتار د ستورو د سپېدو تر دره ورسېدی موږ لا په زلفو د تیارو باندې ټومبله کاڼې او حیرانه ګونګ باچا د عشق په لوږه نه پوهېدی ټکور صاحب حیرانه ګونګ باچا د عشق په لوږه نه پوهېدی کنې پر ځای زموږ د سرو به یې خوړله کاڼې کنې پر ځای زموږ د سرو به یې خوړله کاڼې ډېر خوندور بلا خوندور حیران صاحب د چې د خپرونې وخت ګورو نو وخت په خلاصېدو دی ډېره مننه ډېره مننه ستاسو څخه مننه او بارکزی صاحب له تا هم ډېره مننه ایله د چې خسته سوی نه یې دا زموږ له غزلو ډېره مننه ژوندي اوسه د غزل او مزل پاڼې او همداشان د یوټیوب چینل درنو لیدونکو دا وه له حیران صاحب سره یو کوچنی شانتي بانډار تر بیا چې موږ تر یو بل شعر ځو نو پر همدې ځای اجازه راکړئ تل یله امان